سلامونه د پښتو نیوز خبر ته بخیر راغلاست. د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان څو ساعته وروسته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خپله بریا اعلان کړه. ډاکټر عبدالله چې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له درغلیو ډکې پایلې اعلان کړي او دوی ټیم له دې پایلې سره مخالف دی. هغه زیاته کړه چې ثبات او همپالنې ټیم د پاکو رایو پر اساس خپله بریا اعلانوي. له دې سره عبدالرشید دوستم هم په جوزجان کې خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل چې دی له ډاکټر عبدالله څخه ملاتړ کوي او د عبدالله په مشرۍ به ټول منلی حکومت رامنځته کړي. دوستم همداراز وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ملي خیانت ترسره کړی او دا به نه جبرانېدونکی وي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقپوهان وایي چې د موازي حکومت جوړول له اساسي قانون سره په ټکر کې دی او دغه ډول حکومتونه اوس په نړۍ کې شتون نه لري. بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیقي وایي چې اوس د اجرایي ریاست په نوم کومه مرجع نشته ځکه چې اوس د افغانستان منتخب ولسمشر ټاکل شوی دی او له دې وروسته به د افغانستان منتخب ولسمشر یوازینی شخص وي چې د هیواد پر ټولو چارو واکمن وي.